د کهانۍ شروعات کیږي او موږ د کایل او د میډ نوم یو دوه ملګري وینو چې یو بل سره یې پس خبره باندې بحث شروع کړی وي. په دې کې کایل میډي ته غوسه شي چې دې سره میډي د دغه ځای نه لاړه شي، خو لږ وخت بعد دا د کایل د چغو اوازونه واوري. دا په منډه باندې هغه ځای ته راشي چې وګوري نو یو ناشنا کس د دې ملګري کایل ځان پسې راکاږي او د دې ځای نه یوسي. د دې هر څه په لیدو سره میډي هم بېهوشه شي او چې کله په هوش کې راشي وګوري نو دا په یو بوکس کې بنده وي او په دغه بوکس کې ریګریټ سایرن لګېدلی وي چې د هغې نه الټرسونیک ساوندز راځي. دا د دغه بوکس نه د وتلو ډېر کوششونه کوي او اخر کار دا د دغه بوکس نه په وتلو کې کامیابه شي. او چې کله دا د دغه بوکس نه رابار شي وګوري نو دا په یو غټ ځنګل کې وي چې د هغې نه ګیر چاپېره څه هم نه ښکاري چې دې سره دا ډېره زیاته پریشانه شي او په دغه ځنګل کې د مدد دپاره چغې شروع کړي. خو د ډېرو چغو وهلو باوجود هم د دې خوا له څوک رانشي چې بیا دا په ځنګل کې یو خوا بل خوا منډې وهل شروع کړي. په دې دوران کې دې سره یو دوه نورې جینکۍ ملو شي چې په هغې کې د یوې جینۍ نوم سینا او د بلې جیس وي. اصل کې دا جینکۍ هم د کایل په شانتې کډنیپ شوې وي او دې ځای ته یې راوستې وي. بیا سینا د کایل نه تپوس وکړي چې آیا تا سره موبایل شته دی او که نه، خو په جواب کې ورته کایل وایي چې ما ته هېڅ پته نشته دی ځکه چې زه کله په هوش کې رالم نو په یو بوکس کې بنده وم. دې خبرې سره سینا ته داسې ښکاره شي چې د دې موبایل به په دغه بوکس کې وي. په دې وجه دی په منډه باندې د دغه بوکس خواله راشي، خو دغه بوکس خالی وي. په دې کې لږ وخت بعد کایل ته عجیبه غونته کې محسوس شي او په سترګو یې توره تیاره راشي او بېهوشه شي. د بېهوشۍ په حالت کې دا یو انجان سړی وویني چې هغه سره په لاس کې تبر وي او په دې ځنګل کې ګرځي. د دې دماغ بیخي کار نه کوي چې ماته دا خیالونه ولې راځي، خو په اخره کې ورته پته ولګي چې زما دماغ د بل چا دماغو سره کنیکټ شوي دي. او چې کله په هوش کې راشي وګوري نو سینا په دغه ځای کې نه وي. بیا کایل د جیسي نه تپوس وکړي چې سینا چېرته ده، نو په جواب کې ورته جیسي وایي چې کله ته بېهوشه وي نو سینا د دې ځای نه تلې ده. د دې نه پس دې دواړه په ځنګل کې د سینا تلاش شروع کړي، خو د لږ مخکې تلو نه بعد دې ته هغه سړی په نظر باندې راشي کوم چې کایل د بېهوشۍ په حالت کې لیدلی وي. اصل کې دا سړی د ایکس مین په نوم یادېږي. کایل او جیسي چې دا سړی وویني نو ډېر زیات ویریږي او د یو بوکس شاته پټ شي. په دې دوران کې په کایل باندې بیا د بېهوشۍ دوره راشي او بېهوشه شي او دوباره د دغه سړي دماغو سره کنیکټ شي. خو د دې په بېهوشه کېدو سره جیسي د دې ځای نه وتښتي. د تښتېدو په دوران کې د ایکس مین نظر په جیسي باندې پرېوځي او هغې پسې شاته ولګي او چې څنګه په تبر پې ګزار وکړي نو جیسي د دغه ګزار نه بچ شي او تبر سیده په یو ونه کې ونښلي چې بیا جیسي فوراً دغه تبر د ونې نه راوباسي او چې څنګه پې په ایکس مین باندې ګزار وکړي نو ایکس مین ته تبر ونیسي ځکه چې ایکس مین په دې باندې ډېر زیات طاقتور وي او آخر کار جیسي په تبر باندې وخي او مړی کړي. او دا هر څه کایل په خپل خیال کې هم ویني ځکه چې هغه د ایکس مین دماغو سره کنیکټ شوي وي. د دې نه پس چې کایل په هوش کې راشي وګوري نو ایکس مین جیسي ډېره په بېدردۍ سره مړه کړې وي چې د هغې نه پس کایل د ځنګل نه د وتلو سوچ شروع کړي او یو خوا بل خوا منډې وخي او آخر کار د ډېرو کوششونو نه بعد دې ته د ځنګل نه د وتلو لاره میلاو شي. خو د ځنګل نه بار هم د شګو یوه غټه صحرا وي چې لرې لرې پورې پکې څه هم په نظر نه راځي. په دغه صحرا کې یو هرګاڼی وي چې هغې سره خوا کې یو ډیوایس لګېدلی وي او چې څنګه کایل د دغه ډیوایس خوا له لاړ شي نو د هغې نه عجیبه غونته کې ساوندز را شروع شي. کایل دغه ساوندز نشي برداشت کولی چې د هغې په وجه دا واپس راوروسته شي، خو چې کله دا د دغه ډیوایس نه راوروسته شي نو د هغې لایټونه واپس نه شي چې دې سره دې ته دا اندازه وشي چې دغه ډیوایس ته په ورنږدې کېدو سره د هغې نه الټرسونیک ساوند راوځي. په دې دوران کې چې دا شاته وګوري نو د ځنګل نه یوه بلې جینۍ د دې طرف ته رامنډې وخي او شاته ورپسې ایکس مین لګېدلی وي. ایکس مین په دغه جینۍ باندې په تبر ګزار وکړي چې دې سره دغه جینۍ زخمي شي او راپرېوځي. په دې دوران کې یو بل سړی د کایل طرف ته را روان وي چې د هغه شکل ډېر زیات خراب وي او د دغه سړي نوم سیډمین وي. ایکس مین چې وویني چې سیډمین د کایل طرف ته را روان دی نو هغه فوراً د کایل بچ کولو دپاره د سیډمین مخې ته راشي. د کایل دماغ بیخي کار نه کوي چې ایکس مین ولې د سیډمین نه زما ژوند بچ کو. کله چې دې دواړه خپل منځ کې ونښلي نو کایل د دې موقع نه پیدا اوچته کوي او هغه زخمي جینۍ ځان سره اوچته کوي او د دې ځای نه وتښتي او په یو ځای کې پټه کې ورته وایي چې زه به ډېر زر ستا دپاره مدد راوغواړم. خو مونږ وینو چې د کایل د تلو نه پس سیډمین د دغې جینۍ خوا له راشي او د خپې نه ځان پسې راکاږي او بیا یې ونې پورې وتړي. بل طرف ته مونږ کایل وینو چې په ځنګل کې د مدد دپاره یو خوا بل خوا منډې وخي، خو په دې کې اچانک د دې مخې ته یو بل سړی راشي چې شکل یې د خنزیر په شان وي او نوم یې ایګمین وي. یو طرف ته سیډمین د هغې جینۍ نه دواړه لاسونه کټ کړي او بل طرف ته چې ایګمین کایل د خپې نه ونیسي او ځان پسې راکاږي نو په دې دوران کې د پیګمین سر وډزېږي او مړ شي چې بیا کایل د دغه ځای نه وتښتي او د یو زوړ کیبن خوا له راشي
او چې څنګه دا دغه کیبن ته دننه ورننوځي نو دې ته داسې محسوس شي چې ما پسې شاته څوک لګېدلی دي. په دې وجه دا بغیر د څه سوچه په یو چاړه باندې په دغه کس باندې حمله وکړي، خو د حملې کولو نه پس دې ته دا پته ولګي چې دا زموږ په شانتې یوه عامه جینۍ ده. په دې کې سینا هم دې ځای ته راشي چې هغې سره د روز نوم یوه بله جینۍ هم وي. کایل دغه دواړو ته وایي چې دا جینۍ ما د قصده نه ده مړه کړې بلکې په خطا کې رانه مړه شوې ده. په دې دوران کې کایل باندې بیا دوره راشي او دوباره بېهوشه شي او یو پیره بیا د چا دماغو سره کنیکټ شي. د بېهوشۍ په حالت کې دې ته دا پته ولګي چې میډي اوس هم ژوندۍ ده او هم په دې ځنګل کې موجود ده. او چې کله په هوش کې راشي او وګوري نو سینا یو پیره بیا دا یوازې پرېښې وي او د دې ځای نه تللې وي. او د روز نوم دا جینۍ د کایل نه ډېره زیاته یریږي، خو کایل ولې حوصله ورکړي ورته وایي چې زه په حقیقت کې داسې نه یم څنګه چې ته سوچ کې. د دې نه پس د دې دواړو په منځ کې ډېره ښه ملګرتیا جوړه شي. خو د کایل دماغ اوس هم کار نه کوي چې زه آخر ولې د ایکس مین دماغو سره کنیکټ کېږم. په دې کې دې ته خیال راشي چې زه کله دې ځای ته راوستم نو د هغې نه مخکې سرجري روم ته بوتلی وم او د یوې سترګې سرجري راله کړې وه. په دې وجه دا بیا د هغې جینۍ نه ګسه سترګه راوباسي کومه جینۍ چې دې مړه کړې وي. خو د سترګې په راویستو سره دې ته دا پته ولګي چې هغې سره یو ډیوایس هم لګولی وي. د دې دماغ بیخي کار نه کوي چې دا آخر څه دي. په دې کې سینا هم واپس دې ځای ته راشي او کایل هغې ته وایي چې دلته کې څومره هم جنکۍ راوستي دي نو د هغې نه مخکې د هغې سرجري کړې ده او په ګسه سترګه کې ورته یو ډیوایس لګولی وي ځکه چې د دې ګیم ماسټر دا هر څه ریکارډ کړي. خو دلته کې په دې یوه خبره باندې د دې دماغ نه رسي چې صرف زه د ایکس مین دماغو سره ولې کنیکټ کېږم. خو سینا ورته وایي چې دلته کې د هر یوې جینۍ بچ کولو دپاره یو کس لازمي وي چې خپله جینۍ بچ کوي. او چې کله یوه جینۍ مړه شي نو هغې سره د هغې پروټیکټر هم ختمیږي څنګه چې تېرې شوي جینۍ سره د پیګمین سر ډزېدلی و. کایل سینا ته وایي چې دا د یو خونخوار سړي ګیم دی او په دې کې موږ په زبردستۍ شامل کړی یو ځکه چې دا هر څه دی د پیسو دپاره کوي او په دې ګیم کې چې کومه جینۍ هم بچ پاتې شوه نو هغه به د دې ګیم وینر وي. د کایل دا خبرې چې واوري نو د سینا په دماغو کې یو خیال راشي که ما چېرته کایل او روز مړه کړه نو په دې ګیم کې به ډېر کم کسان پاتې شي او کیدای شي زه د دې ګیم وینر جوړه شم. د دې نه پس دا د دې دواړو مړه کولو دپاره یوه غټه چاړه راواخلي. دې دواړه چې دا وویني نو فوراً د دغه ځای نه وتښتي او یو دویم کیبن ته راشي. خو په دې دوران کې د سیډمین نظر په دې دواړو باندې پرېوځي او دې پسې شاته راشي. کایل چې دا وویني نو د دغه ځای نه د تښتېدو کوشش کوي خو د روز په یو جال کې ونښلي چې بیا ورپسې سیډمین راشي او چې څنګه یې د خپې نه راکاږي او مړه کوي. نو په دې کې په کایل راشي او د روز د بچ کولو دپاره په سیډمین باندې حمله وکړي او دواړه په شریکه باندې سیډمین مړ کړي او د هغه قصه ختمه کړي. په دې کې دې ځای ته یو بل پروټیکټر هم راشي چې په دې دواړو کې د یوې کسې هم نه وي. کایل چې دا وویني نو فوراً دغه پروټیکټر پسې شاته ولګي خو په مخه کې ورله سینا ورشي چې دې سره دا دواړه د یو بل نه جدا شي او بیا هغه پروټیکټر په روز باندې حمله وکړي او په یو کیبن کې بنده کړي. دا پروټیکټر د بل چا نه وي بلکې د سینا وي. بل طرف ته سینا پسې د کایل پروټیکټر ایکس مین راشي او په تبرې دوه ټوکړې کړي او د دې په مړه کېدو سره د دې پروټیکټر هم ختم شي چې دې سره د روز جون هم بد شي او بیا کایل په خپلو لاسو باندې خپل پروټیکټر یعنی ایکس مین مړ کړي ځکه چې د دې د لاسه میډي او د روز جون ته خطر جوړه نه شي. په دې کې میډي هم دې ځای ته راشي. کایل چې میډي وویني نو ډېره زیاته خوشحاله شي او دواړه یو بل له غېږ ورکړي او بیا درې واړه یو ځای په شریکه باندې د دې ځای نه د وتلو لاره تالاش کوي. خو د تالاشۍ په دوران کې دې ته په دغه ځای کې یوه نقشه میلاو شي چې د هغې نه دې ته دا اندازه وشي چې اوس موږ په دې ځای کې مکمل طور باندې ګیر شوي یو. په دې دوران کې دې ځای ته یو بل پروټیکټر هم راشي او دغه پروټیکټر د بل چا نه وي بلکې د میډي وي. کایل دغه پروټیکټر سره د جنګ کولو دپاره تیاره شي خو په دې دوران کې پې د بېهوشۍ دوره راشي او بېهوشه شي. روز ځان سره سوچ کوي که ما چېرته میډي مړه کړه نو دې سره به د هغې پروټیکټر هم مړ شي چې بیا دا دغه شانتې وکړي او دواړه د ګیم نه آوټ کړي. او چې کله کایل په هوش کې راشي او وګوري نو میډي مړه شوې وي او روز په دغه ځای کې نه وي چې دې سره دې له ډېره غوسه ورشي او د دغه ځای نه را روانه شي او آخر کار یو پیره بیا د ځنګل نه بار راوځي او هغه ځای ته راشي کوم ځای ته چې دا د ځنګل نه په اول ځل راوتې وه. هلته کې دا د خپل ځان نه ګسه سترګه وباسي چې دې سره د دې ډیوایس کار کول پرېږدي او په دې باندې هغه الټرسونیک ساوندونه هم بند شي. بل طرف ته موږ وینو چې روز د دې ګیم ګټونکې جوړه شي ځکه چې هغه یوازې په دې ځنګل کې پاتې شي. د دې نه پس موږ هغه ځای وینو د کوم ځای نه چې د دې ګیم اونر دا هر څه کنټرول کوي. په دې کې اچانک کایل دغه ځای ته راشي او په دې کس باندې حمله وکړي او زخمي کړي او بیا ورله ډېر په دردناکه طریقه باندې مرګ ورکړي ځکه چې د دې په سر باندې دغه کس پیسې ګټلې. دې سره دا ښایسته کهاني په دې ځای باندې ختمیږي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک کمنټ کوئ او چینل در سره سبسکرایب کوئ.